جړا راځي د غزې په مسلمانانو جړا راځي اے مسلمانانو تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستارې نعره تکبیر نعره تکبیر مرګ په اسرائیلو تاسو ته ټرمپ راځي تاسو ته د امریکا مشر راځي تاسو ورته خپلې جلکیانې ګډوئ ظلم روان دی د اسرائیلو د خوا نه دومره ظلمونه روان دي باور په الله وکړئ چې هیڅ د زغملو وحدت در ما بین ایمان ابی باشه او پیغمبری که در مسجد الاقصی زندگی میکرد امروز پای پلیت ترامپ خبیث در داخل مسجد الاقصی پر فلسطینیانو د وحشي اسرائیلو ظلمونه دي ژر تر ژره ودرول شي نور د مسلمانانو د صبر کاسه ډکه ده د دغه عنوان لاندې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې پراخ لارینونه شروع شوي دي چې نور په غزه کې په بېګناه مسلمانانو باندې بمبارۍ ودرول شي دلته ښار کې تاسو ګورئ چې په ډېر اندازه باندې هېوادوال راوتلي دي او د فلسطین بیرغ ورسره دی او همدارنګه همدغه نارې به دغه کوي چې نور دې په بېګناه مسلمانانو بمبارۍ ودرول شي راځئ راسره پاتې شئ قدرمندو لیدونکو دغه شیبې در باندې ګورم د خپل اسلامي مسؤلیت په حیث باندې دغه پروګرام در سره شیر کړي چې تر څو پورې نړۍ ته دغه پروګرام ورسیږي راځئ راسره پاتې شئ دا برنامه تر پایه پورې وګورئ فشان دی یو جسد دی اذا اشتکا عضوا کله چې یو اندام کې درد وي که چېرته یو غزه کې درد وي که چېرته د یو اسلامي ملک باندې درد وي نو بیا د مسلمانانو مسؤلیت جوړیږي تداعا له سائر جسده ټول بجد ټول مسلمانان ملت یا بېغمه خوبونه نشي کولی لکه د چا چې وجود باندې درد وي ټول وجود باندې تبوي خوب نشي کولی اسلامي امت خوب نشي کولی آرام نشي کولی نننۍ غونډې په توسط د غزې مسلمانانو ته ویو ای د غزې مسلمانانو یوازې ناستئ ستاسو تر شا د افغانستان غیور ملت ولاړ دی دا غیور ملت که نن تر دې شاهید باغ پورې راتللی شي امیر شهید باغ پورې راتللی شي که دوی ته لاره ورکړلی شي تر غزې هم درتللی شي غزې ته هم دا ځوانان تیار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال الدنيا کے یو مسلمان جب کافران سره بندي
अपना दादा फिलस्तीन वाला गजी वाला नारायण का और अलग कि हमें बशरियत पे नुकसान दे चले वही नुकसान दे उस्मान से बड़ा पूरी पूरी चलो तरह तशार और इसके वाला पूरे السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجی وکیل زلمه حقیار ما خاصه نظر اورې دی په تړاو باندې د موضوع په تړاو زموږ په نظر خدا ده چې د افغانستان مسلمانان خو لار نه لري. افسوس د عربي مسلمانانو، افسوس د امارات. په دې افسوس ده چې دا مسلمانان یو موټی نشو، کفار یهود و نصارا د مسلمانانو دپاره د څیزې جوړوي. مسلمانانو یو موټی شي، جهاد وخت دی، جهاد وکړئ د یهودانو په ضد، اسرائیلیانو په ضد جهاد وکړئ. پاکستان باندې غږ کوم، عربو باندې غږ کوم، اسلامي 15 مملکتو باندې زه غږ کوم چې نن ورځ د جهاد دی، نن ورځ ژوندی کې دا جهاد توره پورته کوي، د نبي علیه السلام جهاد په مخ بوځئ. نور جړا راځي، د غزې په مسلمانانو جړا راځي. ای مسلمانانو جهاد وکړئ، دا اسلام مطلب جهاد پکار دی، لاریونونه پکار نه دي، سپیشل جهاد دی، سپیشل جهاد وکړئ. ډېره مننه. لیدونکو ټول هېوادوال واقعا چې احساس د دین دی او زموږ مسلمانان چې وژل کېږي حتما ټول د زړه نه پې خفه دي او د ټولو زړونه ډک دي. څنګه چې په بورډ باندې لیکلي دي چې نور د اسلامي نړۍ د صبر کاسه ډکه ده، دا حقیقت خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو نوم؟ زه کریم الله یم. مهرباني ستاسو خبرې اورو. او د بدخشان نه راغلی یم، دلته د موږ مدرسې دلته اوسېږو او فلسطین په باره کې راغلی او زه فارسي خبره کوم. مهرباني وکړه فارسي باندې وایه. دغه فلسطین په تړاو باندې دغه ظلمونه چې کېږي دې په تړاو باندې ستاسو نظر اورو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال شاعر نحن قوم أعزنا الله للإسلام فمهما ابتديته أعزنا الله للإسلام. عزتمند مسلمانان، الله تبارک و تعالی ما و شما را به خاطر یگانگی و وحدانیت پیدا کرده. امروز خوشحال و خرسندیم به یکی یک محفلی داریم به خاطر شهیدان و یتیمان غزه و فلسطین. غزه و فلسطین چنان تاریخ در دنیا گذاشت که ابرقدرتان جهان را به شکست در آورد. امروز آن فلسطینی که خالد ابن ولید در داخل او زندگی میکرد، رسولی که در سردار دو عالم و در داخل اقصای از آن زندگی میکرد و پیغمبرانی که 24 لک پیغمبر یا 24,000 پیغمبری که به دنیا آمد آنها زندگی میکردند. اما امروز مردم غزه و فلسطین بر خاک سپری میکنند. آنها نان ندارند، آب ندارند، یتیمان طفلان یتیمان شدند، زنان بیوه شدند. چرا غرض چی است؟ کفر ملت واحد شد، مسلمان تیکه تیکه شد، مسلمان پارچه شد، مسلمان غیرت خود را از دست داد، مسلمان قوت خود را از دست داد. زمانی که حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه میخواهد که دوباره فلسطین را در تحت کنترل خود بکنه، نه شبها خواب میکنه، نه روزها فرزندان خود را یتیم میکنند، زنان خود را بیوه میسازند، به آه و به فریاد و به چیغ و به شکسته و به خون دل شکسته مردم آه فلسطین میرسند. چرا امروز فلسطین رنجیده است؟ چرا امروز فلسطین به خاک خون کشانده است؟ چرا امروز مسلمانان تیکه تیکه پارچه پارچه هستند؟ چرا امروز مسلمانان اتفاق و وحدت ندارند؟ سرانجام آخرین
کارمان انجامان این است که اتفاق و وحدت در ما بین ما نبی باشه. او پیغمبری که در مسجد الاقصی زندگی میکرد امروز پای پلیت ترامپ خبیث در داخل مسجد الاقصی میگذاره و پای کثیف خود را در داخل مسجد الاقصی میگذاره و با مسلمانان امروز تمسخر میکنه. چرا؟ همه ما به خاطری که اتفاق اتحاد نداریم. این محفل این برگزاری را به خاطر ما غزه و فلسطین و به خاطر یتیمان و خواهران و مادران آنها لله کردیم و ما همیشه در یاد و فریاد از آنها هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خوشحاله اوسئ چې دا له یو طرفه مسلمانانو وژنه ده، له بل پلوه بیت المقدس زمونږ لومړنۍ قبله ده. موږ ته غیرت پکار دی، موږ ته احساس پکار دی او په څنګ کې موږ ته اتفاق پکار دی. دا چې زمونږ هلته مسلمانانو خویندې ورونه په شهادت رسول کېږي، هغوی بېعزته کېږي. اسلامي نړۍ اوس هم لا په خوب ویده ده، څوک یې شکونه کوي، څوک چکرې وهي، خو د دوی سره دا غم نشته. بالخصوص عربي نړۍ ته دا کول پکار دی چې یو احساس باید پیدا کړي. ښه مهرباني. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد عمر استشهادي دی. مننه. خوشحاله اوسئ. لنډو کې ستاسو نظر اورو د بیت المقدس په اړه باندې. زموږ نظر دا دی چې د کفارو له لوري ډېر ظلمونه کېږي. زموږ نظر دا دی چې په هر یو مسلمان باندې جهاد فرض عین دی. په اوس وخت کې باید هر یو مسلمان، هر یو ځوان د جهاد لارې ته ځان تیار کړي او قربانۍ ته ځان تیار کړي. دا څوک نه وایي چې جهاد نه کېږي او نشو کولی. ولې نشو کولی؟ خالد بن ولید رضی الله عنه په یوه توره باندې 2 لکه کفار وجلي وو. په یوه غزا کې 42,000 کفار وجلي وو په یوه توره باندې. یوه توره وه، یو خالد بن ولید رضی الله عنه. تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستاره. نعره تکبیر! په جذبې سره ووایه نعره تکبیر! مرګ په اسرائیلو، مرګ په ټرمپ، مرګ په کفري هیوادونو. مننه. تاسو نه خوشحاله اوسئ. کور ودان لیدونکو، دا د زموږ د مسلمانانو ځوانانو احساسات دي. ټول ځورېږو خو وس هم ونه کېږي. دا چې دلته دومره ځوانان یا زموږ وروڼه سره ټول شوي دي، په دې هدف ټول شوي دي چې نور دغه ظلم او وحشت باید ودرول شي. ځکه نور مسلمانان دغه صبر کاسه نسکوره شوي. تاسو بورډ کې هم وکتل. لیدونکو را سره پاتې شي، دغه برنامه دوام لري. بیا هم ستړي مشه لیدونکو، تاسو ګوره چې ګڼ شمېر هېوادوال سره ټول شوي دي. دغه ځوان هم دلته ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اوریدونکو ته هم سلامي، لیدونکو ته هم سلامي، مسافر ورونو ته هم سلامي. مننه. خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې اکبر غلام اکبر. دغه لاریون ته راغلی ستاسو نظر؟ بله صاحب، زموږ نظر دا دی چې مسلمانانو ډېر ظلم روان دی او موږ غواړو چې دا ظلم د مسلمانانو نه برطرفه شي. تا څه برابر کړي ورته چې شعر سره دی؟ شعر مې درته یو شعر راته یو هلک جوړ کړی. وای مرګ په امریکا په اسرائیل وای یو دم، مرګ په امریکا په اسرائیل وای یو دم نکینی بیغم. ناره تکبیر ور باندې وای چې بدنام شي او کفر د ناکام شي. امین دلته ناکام کی. تکبیر! ها مسلمانان باید څه وکړي؟ ځان لرنونه وي که نه نور کومې لارې هم شته دي؟ الحمدلله مسلمانان باید ټول اتفاق شي. سره رقم چې یهودان او نصارا دوی په اتفاق دي مسلمانان وجني، باید مو تاسو مسلمانانو ته یو اتفاق، یو غوټه، یو لاس شو. یو لاس نه ټک نه خېږي. دا ټول لاس ګوره چې یو موټی شي د منظور په چا نه سېږي. په دې چې موږ به اتفاق یو، باید اتفاق تړون کو. ټول یو مسلمانان یو کلمه چې لا اله الا محمد رسول الله. مسلمان وجل کېږي او مو تاسو ورته ګورو. دا نت کې نه ګورئ، تلویزیون کې نه ګورئ، چا په یو غم احساس وکړو. ته ماته خلک وښیوئ او که مواد غږ وشي قسم په خدای دا مسلمانان نه ښځې وځي، مګر دې ایرانون دپاره هېڅوک رانه بعضې خلک نور اسلامي ملکونه هم شته، بالخصوص عربي ملکونه، هغو ته څه وایي؟ مسلماني چې دی د عربستان نه راغلی دی په ټولو ملکونو کې. هغه خواته نږدې دی ولې هغه لارون نه کوي؟ هغو په تړاو څه وایي؟ هغو په تړاو دا وایم چې ولې نه پاسېږي؟ هغو خواته نږدې دی، موږ خو لرې یاستو، موږ زړه خورو یې نه خورو. ځان هم تباه کړ. په خدای چې دا ماشومان ګورو که ما ته ماښام ډوډۍ خوند راکړي جړا مې راځي. په منځه کې دونه دواګانې کوم چې نور جړا مې راځي. مرګ په اسرائیل، مرګ په امریکا، مرګ په ټرمپ، مرګ په جو بایډن. زنده‌باد اسلام، زنده‌باد قرآن، زنده‌باد اسلامي امارات. په لومړي قدم کې زما نوم ډاکټر جاوید اکبري د ننګرهار ولایت د درنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. قدرمنو هیوادوالو، تاسو ټول ګورئ چې په غزه یا په فلسطین کې څومره ظلم روان دی. د اسرائیلو د خوا نه دومره ظلمونه روان دي
باور په الله وکړئ چې هیڅ د زغملو وړ نه دی. موږ ټول مسلمانان ما مخکې مې یادونه کړې چې یو اتفاق اوسئ. مسلمانانو که چېرته تاسو یو اتفاق ونه اوسئ، باور په خدای وکړئ چې کفار په موږ باندې مسلط شوي دي، موږ له منځه وړي، ټول مسلمانان د منځه وړي. که چېرته مسلمانان یو اتفاق یو اتحاد ول، په والله چې موږ به ټول نړۍ ته ماتې ورکوو، موږ به ټول کفار ته ماتې ورکوو. راځئ چې د فلسطین او د غزې تر شا ودرېږو، راځئ چې د ګلالیو ماشومانو، راځئ چې د خویندو، راځئ چې د خپلو ورونو پوښتنه وکړو. نور تر کله به موږ کفارو ته دب کېږو؟ انشاءالله زموږ شعار دا دی چې موږ د کفار نه ویرېږو. زموږ او ستاسو تاریخ معلوم دی، موږ او تاسو که صحابو کرامو سیرتونو ته راشو، الحمدلله خالد بن ولید رضی الله عنه په 15,000 لښکرو ته په 15 کسانو باندې ماتې ورکړله. نو راځئ او زه ویاړو افتخار کوم، ما چې مخکې مې یادونه کړه، اسلامي امارات د افغانستان زنده باد، تل یې فلسطین سره ولاړ دی. اسلامي امارات زنده باد، تل فلسطین سره ولاړ دی، تل غزې سره ولاړ دی. لیدونکو جوړ بخیر. بل ځوان هم څنګ درته ولاړ دی، د دغې لایرون په تړاو به ترې نظر واخلو. ستړی مه شي. خیر اوسې. مننه. نوم دې واخل لیدونکو. طالب العلم رضوان الله د جهادي مدرسې کې متعلم یم. ډېر ښه خوشحاله اوسئ. د دغه په تړاو باندې ستاسو نظر اورو د بیت المقدس په اړه باندې چې اوس وخت کې کفار په بیت المقدس کې ګرځېږي او مسلمانان دوی طرف نه ځورول کېږي. نو مهرباني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الجهاد ماض الی یوم القیامه، جهاد به د قیامت تر ورځې پورې هغه جاري او ساري وي. د قیامت تر ورځې پورې به جهاد کېږي. لا یزال من امتی، همیشه به زما په امت کې یوه ډله وي، هغه داسې ډله به وي چې په حق باندې به ولاړه وي. هغه څوک چې د دوی خلاف کوي هغوی به دا کمزوري کولی نه شي، هغه څوک به شرمولی نه شي چې د دوی خلاف کوي. نو عزتمندو ورونو، ټولو مسلمانانو ته زما دا خواست دی چې د غزې د مسلمانانو سره اوږه په اوږه ودرېږئ او د جهاد او د مرګ په اسرائیل دغه ناره ووهئ او د جهاد جنډه چې دی اوچته کوي. په د اسلامي امارت نه مو دا خواست دی، لکه څنګه چې په افغانستان کې اسلامي امارت راغلی دی، اسلامي حکومت راغلی دی، د افغانستان ملک دا د اشغال نه خلاص شوی دی. دغسې باید کوشش وکړو چې د نړۍ څومره ملکونه دي، بالخصوص فلسطین دی، غزه ده، دغه داسې ملکونه چې د کفارو د یهودو مستعمره ملکونه دي، دغه ملکونه دا ملکونه باید موږ د کفارو د اشغال نه خلاص کړو. باید هغه ملکونه او بیا داسې ملک چې هغې ته غزه ویلی کېږي، په هغې کې د مسلمانانو لومبنۍ قبله ده، د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام قبله ده، د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام قبله ده. دغه قبله د یهودو د نصارو د اشغال نه خلاصه کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای اخرجوا اليهود من جزیرة العرب، ای عربو، ای مسلمانانو یهود د جزیرة العرب نه وباسئ. خو د عربو مسلمانانو ته زما دا خواست دی، زما دا پیغام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخرجوا اليهود من جزیرة العرب، د جزیرة العرب نه یهود وباسئ. او تاسو چې تاسو ته ټرمپ راځي، تاسو ته د امریکا مشر راځي، تاسو ورته خپلې جنکیانې ګډوئ، تاسو ورته داسې جهازونه چې د هغوی شکلونه پرې رسم کړي، تاسو هغوی ته غلامي کوئ. د دې نه به چېرته غټ بې غیرتوبي چې هغه د جاهلیت زمانه وګوره. چې عربو تاسو خپل تاریخ وګورئ. عربو ته مې دا خواست دی، دا پیغام دی چې خپل تاریخ وګورئ. د اسلام نه مخکې تاسو به دا خپلې لورګانې ژوندۍ ولې ښخولې؟ دا وجه وه چې سبا څوک ورسره نکاح ونه کړي. داسې نه، زما لور به سبا چاته ناستې چا سره به نکاح کوي، دا تاسو ته عار ښکاره کېدلو. خو نن سبا تاسو دومره بې غیرته شوي یئ چې یهودو نصارو ته خپلې جنکیانې ګډوئ او د هغوی غلامي کوئ. دا نه چې د خپل مسلمان د ورور تر شا ودرېږئ، د خپل مسلمانانو تر شا ودرېږئ. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې د دوی نظریات په خپلو کې اختلاف لري. وقلوبهم شتا، زړونه سره مختلف دي. تحسبهم جمیعا، یهود نصارا ته به پیدا ګمان کې چې دا یوه ډله ده، امت واحده ده، خو زړونو کې خپل منځ کې اختلاف دی. د مسلمانانو په نیز د مسلمانانو په خلاف باندې دوی سره یو شوي دي. او مسلمان دا نه کوي چې تقریبا څه کم 80 ملکونه دا اسلامي ملکونه دي، یو هم داسې غږ نه پورته کوي. دا وسلې هم څه شولې، دا ایټمونه هم څه شوله، دا توغندي هم څه شوله، استعمال کوي که نه؟ تاسو څه قیامت ته مو ساتلي دي، دا باید تاسو استعمال کوئ. مننه. خوشحاله اوسئ. کور د ودان واقعیت سره چې د ځوانانو خبرې اورو، کوم حالات چې موږ ګورو، زړه مو زیات خوږېږي.
دا د درد صحنې دي. زیات ضروري سره موږ به ټول دعاګانې هم ورته کوو. زموږ به دا هدف وي، دغه پروګرام دا هدف د شي سره په اتفاق شي. اسلامي نړۍ که په اتفاق شو سره نو کفري نړۍ چې دی هغه زموږ مخ ته هیڅ هم نه ده. نو لیدونکو دلته موږ راغلو، تاسو ته مو دغه ټوله خپرونه ترتیب کړه. په وروستیو کې زموږ پیغام او هدف هم دغه ده چې باید ټوله اسلامي نړۍ سره په اتفاق شي. کله چې په اتفاق شو انشاءالله زموږ تاسو اسلامي بیرغ به په ټول نړۍ به هڅانده وي. دونکو برنامه په همدغه ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت. یالا فامان.